السلام علیکم دوستانو، تاسو ته یو نوی ولاګ کې بیا هم ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې ټول به ښه یئ. موږ هم الحمدلله ستاسو په دعاګانو ښه یو. په دې ولاګ کې به یو ځل بیا هم د خپلې اونۍ پای مصروفیتونه در سره شریک کړم چې تېره اونۍ هم ډېره مصروفه وه. تېره هفته مو عمه زوی ته دستمال هم راوړه او د روژې دپاره مې یو څه نور تیاریانې هم ونیولې. نو د تل په څېر که زما چینل ته نوي راغلی سبسکرایب یې کړئ او دا ویډیو خپل دوستانو او ملګرو سره شریک کړئ. لکه څنګه مې چې مخکې وویلې چې تېره اونۍ اخر بیا هم ډېره مصروفه وه. شروع مې د دې نه وکړله چې اول مې د تازه میوو نه او ګازرو نه ټولو ته جوس جوړ کړه چې یو څو دانې مالټې مې سپینې کړلې، مڼې مې هم ټوټه کړلې او ګازرې مې هم ومینځلې، سر او بیخ مې ترې لرې کړلې. بیا مې دا ټول وار په وار په جوسر کې واچولې او تازه میوې جوس مې جوړ کړه. دا چې دا جوس یوازې تازه میوو نه او ګازرو نه جوړیږي، ښه دی، هم صحي دی هم خوندور او د ماشومانو دپاره خو بیخي ډېره ګټوره ده. دا جوس زه اکثر خپل ماشومانو ته جوړوم او د ماشومانو خوښیږي هم ډېر. جوس مې چې جوسر نه وویستلو بیا مې چاڼ کړ چې ښه صحیح صاف جوس جوړ شي. ورپسې مې بیا دا ګیلاسونو کې واچول او ماشومانو ته مې ورکړ چې نوشیجان کړي. بیا مې د ماشومانو مصروفیت دپاره ټیک ټاک نه د روژې دپاره یو ډیکو آیډیا پیدا کړ او دوی ته مې وویل چې دا جوړ کړي. نو بیا ټول کېناستل چې جوړ کړي. زما مشره لور ماشاءالله د رسامي ډېر شوق لري او ډېر ښایسته رسامي هم کوي. نو د هغې په تشویق ټول کېناستل او دغه ډیکو یې جوړ کړه. داسې مصروفیتونه ډېر ښه وي. ماشومان یو څه تلویزیون او موبایل نه لرې هم ساتي او ذهن دپاره هم ډېر ګټوره وي. نو دوی هم ډېره په مینه دا ډیکو یې جوړه کړله. تر هغې چې دوی دا شیان جوړول او مصروف ول، نو ما د توشکو او بالښتونو پوښونه چې مینځلي وو هغه مې ټول اوتو کړل. زه همیشه مخکې له دې چې روژې پاکه میاشت شروع شي خپل مکمل کور پاک کوم، یعنی ډیپ کلینینګ کوم. نو شروع مې د دې نه وکړله چې دا ټول د توشکو او بالښتونو پوښونه ومینځم. د توشک او بالښتونو پوښونه مې چې اوتو کړل بیا مې ټول پوښ کړل. هغې نه بعد بیا لاړو مور کره مې، هلته مې مشره خور هم راغلې وه. نو دا چې زما نکریزې ډېر خوښیږي او هغه هم ښه ډیزاینونه وهي، نو موقع نه مې استفاده وکړله او هغې باندې مې ځان ته نکریزې ووهلې. ولې یو ډېر اسانه او ساده ډیزاین مې خوښ کړ. شپه مو هلته تېره کړله، بیا سهار بېرته راغلو کور ته. دا چې روژې ته کمې ورځې پاتې دي، نو بیا به انشاءالله یو میاشت دا موقع نه وي چې سهار چای یو ځای سره وڅښو. نو د یکشنبې په ورځ ټول کور کې وو، لکه تل چې زه اونۍ اخر د ماشومانو په خوښه یو څه ناڅه ورته جوړوم. نو په دې ویکینډ کې مې هم ورته د دوی په خوښه وافلز جوړ کړه او مشره لورکۍ مې هم ځان سره په کار واچولو تر څو لږ لږ او آهسته آهسته هغه هم کار زده کړي او داسې شیان بیا ډېر په شوق هم جوړوي. نو د دې وافلز جوړولو دپاره یو پیاله اوړه په یو کاسه کې واچول، ورپسې 2 غټې قاشقې بوره، 2 وړې قاشقې بیکینګ پوډر، ډېر کم مالګه، یو دانه هګۍ، لږ ونیلا اسنس، نیمه پیالې نه لږ کم غوړي او یو پیاله شیدې په یو کاسه کې واچول او ښه یې مکس کړل. مکس کولو کې بیا ما ورسره مرسته وکړه ځکه چې مواد ډېر شو نو زور یې نه رسېدلو. ورپسې بیا د وافلز ماشین ته یې چالان کړه او لږ غوړ یې هم کړ چې وافلز ورپورې وننښلي. بیا مو دا وافل مواد نه دواړو خانو کې واچول او لږ مو هوار کړ او بیا مې پرېښودل چې پخه شي. وافل چې پخه شول بیا مې وویستل او پرې مې ښودل چې یخ شي. وافلز چې یخ شول بیا مې هر یو مشقاب کې 2 دانې وافلز کېښودل او د وافلز په سر مو بیا تازه میوه هم واچوله چې د دوی تازه میوې سره ډېر خوښیږي. نو توت زمیني او بلوبري مو دلته وکارول. ورپسې هم بیا د دوی په سر د بسکټو کریم واچوله. زه دوی ته دا وافلز کله بسکټو کریم سره جوړوم او کله نوتیلا سره. نن د دوی زړه بسکټو کریم ته شوی و، نو همدا مو ورته پرې واچوله. په آخر کې مو بیا لږه میده بوره هم پرې ودوړوله. نو د سهار چای دپاره دوی د خوښې خواړه تیار شو. تر څو چې وافل تیارېدل نو ما باقي شیان هم تیار کړل، لکه پراټې، هګۍ او دا نور شیان چې تاسو په دې ویډیو کې ګورئ. بیا مو دا هر څه په میز کېښودل او سهار چای مو وڅښلو. سهار چای نه بعد مو ځان تیار کړ او لاړو چې عمه زوی ته مو دستمال راوړی و. نو په دې ورځ جلکۍ ته مو شال اچولو. زه الحمدلله ځان ډېر بختوره ګڼم چې په مسافري کې هم ټوله کورنۍ راسره ده او د مسافري احساس نه کېږي. نو همدا یې وجه ده چې دا خاص مواقع هم ډېرې وي، لکه کوژدنې، ودونه وغیره. نو دا ځل مې د عمه د زوی نوبت و چې هغه مو هم د خیره نامزد کړه. نو هلته لاړو، ټول مراسم مو پوره کړ، چای مای مو چې وڅښلو بیا بېرته راغلو کور ته. نو دوستانو هیله ده چې د تېرې اونۍ دا وړوکی ولاګ مو هم خوښ شوی وي. نو د تل په څېر لایک، شیر او سبسکرایب مو هېر نشي. ښه وخت ولرئ. الله پامان.